الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي درسونه په دې لړۍ کې موږ د اهل سنت والجماعت عقیده په طور اجمالي ذکر کوو چې دا عقیده د اهل سنت والجماعت او د سلف صالحینو او د حقیقي مجاهدینو او د الله په لار کې چې کوم طالبان جنګیږي دا د هغوی عقیده ده او دې عقیدې ته موږ دعوت هم کوو او د دې عقیدې په لاره کې موږ جهاد هم کوو او په دې عقیده باندې موږ د الله نه مرګ هم غواړو او د الله سره د ملاقات تمنا هم کوو په دې عقیده باندې. لهذا نن موږ هغه عقیده ذکر کوو چې هغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دا په ډیرو فقراتو کې ده. نو موږ اهل سنت والجماعت او مجاهدین دا عقیده لرو ظاهرا او باطنا چې الله یو دی، هغه بې نیازه دی، لکه څرنګه چې په سورة اخلاص کې الله ذکر کړی دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دویم نمبر کې الله سبحانه وتعالی او د هغه سره هیڅ څوک نه و، نه مخکې اول هغه قلم پیدا کو، بیا یې عرش پیدا کو، بیا یې مقادیر د دې مخلوق پیدا کړل او دا به وي او دغه تقادیر مخکې د پیدایش د اسمانونو او د ځمکو نه په 50,000 کاله کې پیدا کړل، مخکې تر قیامته پورې. دریم نمبر کې زمونږ دا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی دا ښایسته نومونه دي، اوچت صفات لري چې دغه صفاتو سره مخلوق نه مشابهت لري، نه ورسره نظیر لري، نه په ذات کې، نه په یو خصوصیت د خصوصیت د الله کې، نه په صفاتو کې، نه په ربوبیت او نه په الوهیت کې. لکه چې الله سبحانه وتعالی په سورة شورا کې فرمایي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، دا هغه په شان باندې بل شی مثل نشي پیدا کېدی، نه به وي او هغه اوریدونکی دی. څلورم نمبر کې زمونږ د اهل سنت والجماعت او د مجاهدینو دا عقیده ده چې موږ ایمان لرو په ټولو هغه اسماء او حسنا د الله باندې او د هغه په صفاتو اوچتو باندې چې هغه په کتاب الله او سنت رسول کې ثابت دي، هغه منو او په خپل ظاهر جاری ساتو بغیر د تاویل، بغیر د تعطیل، بغیر د تشبیه او بغیر د تمثیل. نه پکې تاویل کو، مونږ ته په سر سترګو باندې قبول دي، نه هغه معطل کو او نه تشبیه د مخلوق د صفاتو سره ورکو او نه هم داسې بې معنا پرېږدو لکه څرنګه چې بعضې خلک دا ګمان کوي، بلکې زمونږ دا هغه عقیده را د اسمو صفاتو په باره کې چې هغه عقیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه د صحابه کرامو او دارنګې بیا تبع تابعینو او سلف وه. دارنګې موږ ایمان لرو، عقیده لرو په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی لره داسې نومونه او صفتونه دي چې موږ په هغې باندې نه پوهېږو او هغه ځان دپاره غوره کړي په علم غیب کې، موږ ته د هغې پته نشته، خو زموږ په هغې باندې ایمان او عقیده ده. پنځم نمبر کې موږ مجاهدین او اهل سنت والجماعت په دې باندې عقیده لرو چې الله غني دی د خپلو بندگانو نه او ټول بندگان هغه ته محتاج دي، ټول مخلوق هغه ته محتاج دي. الله قیوم دی په دې خپل مخلوق باندې، لکه سورة ال عمران کې الله فرمایي الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا چې مخلوق الله ته محتاج دی
او الله غنی ذات دی. سورة فاطر کې الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای خلق تاسو الله ته محتاج او الله غنی ذات دی او ستایل شوی. او بل ځای الله فرمایي فإن الله غني عن العالمين. الله بې پروا دی د عالم نه. نو دا زمونږ عقیده ده. بل زمونږ عقیده دا ده چې الله سبحانه وتعالی معبود هغه مستحق د عبادت دی چې د هغه نه بل مستحق د عبادت نشته. نو هر کله چې هغه مستحق د عبادت دی او معبود په حق سره دی نو واجب ده دا خبره چې د هغه د یوازې عبادت وکړي شي. په مخلوق کې د هیڅ چا عبادت جایز نه دی ځکه مخلوق دی مربوب دی. الله سبحانه وتعالی دوی پیدا کړي، الله د دوی تربیت کړي، نو د عبادت مستحق الله دی چې رب دی نه مربوب. دارنګې که د دې مخلوق عبادت وکړی هم شي نو عبادت باطل دی او دې ته شرک ویل کېږي. یو الله سبحانه وتعالی دی چې د هغه د ذات اطاعت به کیدی شي او ما سوا د الله نه که د هغه اطاعت هم کیدی شي نو هغه به باطل وي، هغه به د الله سره شریک جوړول وي او دارنګې عبادت به وي د الله سره چې دې ته شرک ویل کېږي. د سورة بقرې آیات په دلیل دی ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا. بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې نیسي سوا د الله نه نور برخې والا یحبونهم دوی ورسره مینه کوي که حب الله په شان د مینې د الله تعالی. والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی اشد حبا لله دوی ډېر سخت دي په مینه کې د الله سره. لهذا الله سبحانه وتعالی د مخلوق پیدا کړی او رسولان یې را لیږلي، کتابونه یې نازل کړي هغه د یوې غایې او د غرض دپاره. دا اتم نمبر عقیده ده دوستان چې الله د مخلوق پیدا کړی، کتابونه یې را لیږلي، پیغمبران یې راستولي یوې غرض او غایې دپاره چې هغه ده چې د مخلوق د الله عبادت وکړي او د الله سره هیڅ شریک جوړ نه کړي. لکه چې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ندی پیدا کړي ما جنات او انسانان مګر دې دپاره چې زما عبادت وکړي. بل ځای الله فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. دوی ته امر نه وکړی شوی مګر د دې خبرې چې دوی د یو الله عبادت وکړي خالص کوونکي هغه لره د دین خپل. او سورة النحل کې الله فرمایي ولقد بعثنا في كل امة رسولا. او په تحقیق لیږلي موږ په هر امت کې یو پیغمبر او دغه پیغمبر خپل امت ته ویلو چې ان اعبدوا الله د یو الله عبادت وکړئ واجتنبوا الطاغوت او د طاغوت د بندګۍ نه ځان وساتئ، هغې ته فیصلې مه وړئ، په هغې باندې کفر وکړئ، د هغې نه اجتناب او براعت وکړئ. الله سبحانه وتعالی اوچت دی په خپلو بندګانو باندې. نو که دا حق دې بندګانو د الله ادا کړو نو عذاب به نه ورکوي او جنت ته به داخل کی. نهم نمبر کې عقیده زمونږ د ټولو مجاهدینو هغه دا ده چې عبادت واجب دی چې الله ته صرف کړی شي. هغه عبادت چې هغه جامع او شامل دی ټول هغه څه ته چې الله ورسره مینه کوي، که هغه اقوال وي که اعمال ظاهره او که باطنه وي. لکه سورة انعام یو سل 2 او 3 نمبر آیات په دلیل قل ان صلاتي ونسكي ورته وایه پیغمبر زما منځ، زما قرباني، زما زندگی و مماتي، زما مرګ لله رب العالمین ټول الله لره دی چې هغه رب العالمین لا شریک له شریک نشته هغه دپاره وبذلک امرت او په دې باندې ماته امر کړی شوی و انا اول المسلمین او زه اول د مسلمانانو یم. نو دا زمونږ نهم نمبر کې عقیده ده چې هر عبادت به دا به صرف الله ته صرف کیدی شي. لسم نمبر کې دوستانو زمونږ د مجاهدینو او د ټولو اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې عبادت نه قبلیږي مګر په 2 شرطو سره. یو شرط دا چې خالصتا لوجه الله به وي، الله سبحانه وتعالی دپاره به دا عبادت خالص وي، ریاکاري به پکې نه وي، او دا به مشروع او معمور وي، د الله طرف نه به امر وي. دلیل پې دا دی فمن کان یرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هغه څوک چې د الله د ملاقات امید لري نو دې داسې عمل وکړي صالح چې د قرآن او سنت موافق وي. ولا يشرك بعبادة ربه احدا، د الله سره په عبادت کې هیڅ څوک نه شریکوي. بل ځای الله فرمایي الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا. الله هغه ذات دی چې مرګ پیدا کړی، ژوند پیدا کړی دی دپاره چې په تاسو باندې امتحان وکړي چې کوم یو ستاسو نه بهترین عمل والا دی. سلف د دې آیت معنا کوي ای اصوبه و اخلصه، خالص عمل هغه دی چې هغه د شرک او د ریاکارۍ نه بچ وي. اصوب عبادت هغه دی چې د قرآن او سنت موافق وي. او حدیث کې هم راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. یقینا الله نه قبلوي د عمل نه مګر هغه عمل قبلوي چې هغه خالص وي او په هغې سره د الله مخ طلب کیدی شي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله وی انا اغنى الشرکاء عن الشرک، زه غنیمه د هغه شرکاو نه د شرک نه چې د ما سره جوړی. فما عملا چا چې یو عمل وک اشرک فیه غیری، چې په هغه عمل کې زمانه ما سوا بل څوک شریک کړو فانا منه بریون، نو زه د هغه نه بې ځایه یم. وهو للذي اشرک، دا عبادت د هغه چا شو چې د ما سره په دې عبادت کې شریک کړي. دارنګې د دې عبادت د قبلېدو یو بل مهم شرط هغه کفر بالطاغوت دی دوستان، او براءت د مشرکینو او د شرک نه دی، که هغه پټ وي او که هغه ښکاره وي. ځکه شرک ټول اعمال بربادی او حبود د اعمال راولي. 18 انبیاء علیهم السلام په سورة انعام کې الله ذکر کړي. بیا الله فرمایي ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که دې 18 انبیاء نعوذ بالله شرک کړی وی نو الله به د دوی ټول اعمال برباد کړي. سورة زمر کې الله فرمایي ولقد اوحي الیک، په تحقیق وحی کړه شوی د تا ته ای پیغمبر و الی الذین من قبلک، او هغه کسانو ته چې ستا نه مخکې دي لئن اشرکت لیحبطن عملک، که چېرته تا الله نه خواسته شرک وکړو لیحبطن عملک نو ستا عمل به هم برباد شي. ولتکونن من الخاسرین، الله به دا ستا عمل برباد کړي او ته به د نقصان والاو نشي. لہذا دا مهم شرط دی چې کله په یو عبادت د عباداتو کې کفر بالطاغوت نه وي، د کفر او د شرک نه براءت نه وي، طاغوت ته کافر ونه وي، د هغې نه براءت ونه کړي، نو عبادت دې قبول نه دی. دا زموږ عقیده ده او الحمدلله دا د قرآن او سنت نه مستنبطه عقیده ده. 11 نمبر کې موږ مجاهدین او اهل سنت والجماعت دا عقیده لرو چې الله سبحانه وتعالی دا مخلوق پیدا کړی، نو د الله اختیار دی په دې مخلوق کې او دا هغه فیصله په دې مخلوق کې چلیږي. الله سبحانه وتعالی دا مخلوق پیدا کړی، هغه زیات عالم دی په هغه مصالحو د دې بندگانو باندې چې د دې بندگانو سره مناسب دي. الله سبحانه وتعالی په خپل مخلوق او په دې بندگانو کې هر هغه څه نافذوي چې هغه الله ورته امر وکړي، نو هغه به نافذېدی شي. د هغه اوامر او نواهي، د بل چا اوامر او نواهي که په دې مخلوق کې څوک رائج او نافذ کی هغه باطل او مردود وي. ځکه الله فرمایي سورة اعراف کې الا له الخلق والامر، خبردار دی الله لرا پیدایش دی، دا الله دغه مخلوق پیدا کړي، والامر او الله د پاره د ټولو کارونو اختیار دی. تبارک الله رب العالمین، برکتناک دی هغه ذات چې رب د ټول عالم دی. سورة یوسف کې الله فرمایي ان الحکم الا لله، نه د اختیار د فیصلې الا لله مگر د یو الله دی. امر کړی الله تعبدو چې تاسو عبادت ونه کوئ الا ایاه مگر د یو الله وکړئ. ذلک الدین القیم، دا مضبوط او پوخ دین دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي. اوس دې آیات کې اول فیصله ذکر کړه چې ګوره اختیار د فیصلو د الله سره دی، د الله په قانون به فیصله کی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راوړي شریعت به فیصله کی. او بیا دا ویل چې الا لله، صرف د الله اختیار دی، مخلوق ته دا اختیار نشته چې ته فیصله وکړي، ته قانون جوړ کړي یا یو قانون په خلکو کې نافذ کړي.
دا عبادت دی ځکه الله امر کړی الله تعبد الا ایه چې دا عبادت به بل چاته نه صرف کوي. لکه څرنګه چې مونځ بل چاته نه کیږي، روژه بل چاته نه نیول کیږي، زکات کې شریک نشته، دارنګې نور عباداتو کې شریک نشته. نو ګوره په دې تحاکم مسله د فیصله وړلو کې به هم ته شریک د الله سره نه جوړه چې د بل چا قانون ته فیصلې وسی. دا زموږ عقیده ده. 12 نمبر کې زموږ عقیده دا ده چې د الله حکم مطلق عدل دی او د هغه فیصله حق ده. هغه احسن او اجمل او انفع فیصله لري چې هغه قرآن او سنت باندې فیصله کول دي. نو لهذا واجب ده چې د دې تابعداري وکړي شي او هر هغه فیصله او حکم چې د قرآن او سنت نه مخالف هغه باطل او مردود وي. فیصله د جاهلیت او د کفر او د مشرکین وي. لکه سورة مائده کې الله فرمایي اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا دا خلک د جاهلیت فیصلې غواړي؟ ومن احسن څوک دی زیات ښایسته من الله د الله نه حکما په فیصله کې د پاره د قوم چې یقین لري. او سورة غافر کې الله فرمایي والله یقضي بالحق، الله فیصله په حق باندې کوي. والذین یدعون من دونه، هغه کسان چې رابلی سوا د الله نه نور کسان چې هغه مشرکین، کفار، مرتدین، طواغیت دي، لا یقضون بشیء، فیصله نشي کولی په هیڅ شي باندې او نه فیصله کوي. لهذا موږ د عقیده چې د الله فیصله او حکم دا ډیر احسن او اجمل او انفع دی. نو لهذا د دې تابعداري دی وکړي شي. 14 نمبر کې موږ عقیده لرو د الله په توحید باندې، په الوهیت او په ربوبیت او په اسماء او صفاتو کې. موږ دا نه وایو چې توحید د الله به صرف په حاکمیت او یا تحاکم کې دا توحید رابع او یا خامس دی، نه، بلکې توحید چې کوم درې قسمه دی، توحید الالوهیت، توحید الربوبیت او توحید الاسماء و صفات. نو مسله د تحاکم او د فیصلو وړل دا په توحید الالوهیت کې داخله ده. لکه څرنګه چې د توحید الالوهیت کې نور مسائل هم شامل دي، نو مسله د تحاکم دوستانه هم شامل ده. ولیکن موږ دلته تاکید د ویلو بار بار ذکر کو او دا هم ذکر خاص کړو ځکه چې نن د دې امت لویه فتنه او دارنګې د دې امت د ارتداد سبب په دې زمانه کې خاص کر چې توحید په هغې باندې ماتېږي، هغه مسله د حاکمیت ده چې دوی د حاکمیت مسله تواغیتو ته وړي، د لړمیکالي قانون اساسي یا بل دستور وضعي ته چې مخلوق جوړ کړی دی، کفارو جوړ کړی دی او په موږ یې مسلط کړی دی. په دې کې دا خلک اخته دي. نو ځکه موږ دا مسلې ته ډېر اهمیت ورکوو، ځکه د الله د حکم نه دوی وتلي، د الله د شریعت نه دوی وتلي او شرایط د طاغوت یې خوښ کړي. لهذا دا ځکه موږ بار بار یادو چې د دې مسلې اهتمام وکړي شي. 14 نمبر کې موږ ایمان په دې لرو چې دین د الله په نزد اسلام دی او دا د ټولو انبیاء او د مرسلینو دین دی او دا د ملت ابراهیم علیهم السلام هم دی. هغه ابراهیم علیه السلام چې هغه امام الحنفاء هغه ته ویل کېږي، دا دین د هغه دین دی چې په اصولو کې موږ ټول د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو. سورة ال عمران کې الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، یقینا غوره شوی دین د الله په نسبت باندې اسلام دی. او بل ځای الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، چا چې طلب کو بغیر د اسلام نه بل دین نه هرگز به قبول نشي. د آیات مفسرین لیکي د هغه چا باره کې نازل شوی چې هغوی د موسی علیه السلام د دین دعوه کوله. نو هر کله چې دین موسوي الله ته قبول نه دی چې هغه دارنګي بهترین پیغمبر دی، الله ورسره خبرې کړي، خو د اسلام په مقابل کې د هغه دین قبول نه دی، نو آیا د بل چا قانون د ډړمیکالي یا خود ساخته بل وضعي قانون به د الله د دې دین په مقابله کې څنګه موږ ومنو؟ 15 نمبر کې زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت او د مجاهدینو دا ده هغه چې د انبیاو او د رسولانو په باره کې چې کوم د هغوی دینونه دي یا د هغوی شریعت دی، هغه په عقاید او په اصولو کې یو دی. صرف اختلافات چې کوم په شریعتو کې واقع دی هغه په فروعي مسایلو کې دوستان احکامو کې دی. عقیده او اصول کې د یو نبی د بل نبی سره هیڅ عقیده مخالفه نه ده. سورة مائده آیات په دلیل دی لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، د هر یو د پاره من
ګرځولې د الله او ستاسو نه یو طریقه او منهج ځانته احکامو، لیکن اصول او عقایدو کې الحمدلله د ټولو انبیاء دین دا یو چې هغه د توحید دین. 14 نمبر کې مونږ ایمان لرو په دې باندې او گواهی کوو په دې باندې چې محمدن عبد الله ورسوله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله محتاج بنده او رسول دی، هغه حبیب او خلیل دی، سید الانبیاء دی، سید المرسلین دی، الله رحمت للعالمین را لېږلی انسانانو ته او جناتو ته بشیرا و نذیرا، زیر ورکوونکی یره ورکوونکی، لکه چې الله سورة انبیاء کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نه لېږلی ته مونږ ای پیغمبره مگر رحمت د ټول عالم دپاره. بل ځای الله فرمایي سورة فرقان کې تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، برکتناک دی هغه ذات چې دا قرآن نازل کړی په بنده خپل باندې دې دپاره چې شي د ټول عالم دپاره یره ورکوونکی. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا قرآن مگر ذکر دی د ټول عالم. 15 نمبر کې زمونږ عقیده هغه دا ده چې جنات او انسانان چې څومره د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت نه وروستو تر قیامته پورې راځي، دا بندگان دي، محتاج دي. په دې ټولو باندې لازم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي او هیڅ څوک د محمد رسول الله د تابعداري نه وتی نشي. نو هغه څوک چې د محمد رسول الله نوم واوري ایمان پرې رانه وړي د هغه تابعداري ونه کړي دی به د اور والا نه وي، لکه حدیث کې راځي. 13 نمبر کې زمونږ عقیده د مجاهدینو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین دی، د هغه نه وروسته هیڅ نبی نشي راتلی، لکه چې الله سورة احزاب کې فرمایي ولکن رسول الله و خاتم النبیین، لیکن محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او د انبیاء هغه وروستنی نبی دی. نو څوک چې دا ګمان کوي چې یا دی نبی دی د نبوت دعوه کوي، لکه غلام احمد قادیانی کذاب خبیث یا بل مرتد راځي وروسته دعوه کوي، نو دی به کذاب اشر وي، کافر مرتد به وي، قتل واجب دی. 19 نمبر کې دوستانو زمونږ به دا عقیده وي د مجاهدینو او د اهل سنت والجماعت چې دا محمد رسول الله چې کله د دنیا نه رخصت شوی دی قد بلغ الرسالته، د ټول رسالت او دین رسولی دی، امانت ادا کړی دی چې کوم دته سپارلی شوی دین، او د الله په لار کې جهاد کړی، حق جهاد صلی الله علیه وسلم. دا زمونږ د ټولو مجاهدینو عقیده ده. 20 نمبر کې زمونږ دا عقیده ده چې محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ یو اسوه حسنه ده، زمونږ رهبر دی، الله ته زمونږ یو دلیل دی، الله ته چې مونږ ځان رسوو د هغه تقرب حاصلو، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرامینو سره د هغه د دین په تابعدارۍ سره مونږ د الله ته ځان رسو، او د محمد رسول الله په تابعدارۍ کې د دنیا او د آخرت خیر دی. زمونږ به دا عقیده وي چې الله ته چې یو سړی نږدې کېږي، جنت ته چې یو سړی نږدې کېږي، هره لار چې وي هغه مونږ ته محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده، په هغې باندې مونږ ته امر هم کړی دی، او هیڅ یو داسې شی چې هغه مونږ د الله نه لرې کوي او دارنګې جهنم ته مونږ نږدې کوي، نو هغه هم مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي او مونږ یې د هغې نه منې کړي هم یو. 21 نمبر کې دوستانو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتیږي، زمونږ دا بل عقیده هم ده چې هغه مونږ په داسې دین باندې پریښي چې لیلها کنهارها، چې د دغه دین شپه داسې ده لکه ورځ، چې لا یزیغ عنها الا هالک، چې د دغې دین نه که څوک کوږ شو نو هغه به هلاک وي. نو څوک چې د محمد رسول الله په دین باندې تمسک وکړي، د هغه په سنتو عمل وکړي، دی به نجات مومي، او چا چې مخالفت وکړو د سنتو نه وګرځېد دی حق دی. ګوره سورة احزاب کې الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله، یقینا شته تاسو لره په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه ښایسته نمونه د تابعدارۍ د هغه چا دپاره چې امید لري د الله او د ورځې د آخرت او الله ډیر ډیر یادوي. او سورة ال عمران کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ورته وایه پیغمبره که تاسو
د الله د محبت دعوه کوئ نو زما تابعداري وکړئ نو الله به تاسو سره مینه وکړي ګناهونه به معاف کړي الله غفور رحیم دی دا زمونږ عقیده ده 22 نمبر کې زمونږ عقیده دا ده چې د محمد رسول الله اطاعت او تابعداري په ټولو اوامرو کې دا فرض او لازم ده او دا به زمونږ عقیده وي چې د رب نه هر هغه څه چې دته ویل شوي د مونږ ته رارسولي دي نو چا چې د محمد رسول الله تابعداري وکړه گویا کې د الله تابعداري وکړه او چا چې د هغه نافرماني وکړه گویا د الله نافرماني وکړه دې باندې ډېر آیتونه دلیل دي واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون د الله تابعداري وکړئ د رسول الله سم تابعداري وکړئ د لپاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي او سورۃ النساء کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله تابعداري وکړئ د رسول الله سم تابعداري وکړئ بل ځای الله فرمایي واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین د الله او د رسول تابعداري وکړئ ځکه چې تاسو ایمان والي تاسو ایمان راوړئ نو ځکه د الله او د رسول تابعداري وکړئ بل ځای کې الله فرمایي په سورۃ محمد کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله او د رسول اطاعت وکړئ ولا تبطلوا اعمالکم خپل عملونه مه تباه کوئ اعمال مه باطلوئ دا آیتونه دلیل دی چې د الله او د محمد رسول الله اطاعت په موږ تاسو باندې فرض لازم دی 23 نمبر کې دوستانو د محمد رسول الله د تابعدارۍ نه هغه فیصلې وړل دي تحاکم کول دي هغه ته او د هغه سنتو ته نو چا چې خپله فیصله په هره تنازع کې په هره جګړه کې په هره مشاجره کې د محمد رسول الله سنتو ته وینوړه قرآن او سنت ته وینوړه او هغه جج کچرو تاڼه تحصیل ولسوالي یا د لړمیکالي جوړ شوی قانون یا سپینګرو ته یا نور هغه وضعي دساتیر چې د قرآن او سنت نه مخالف جوړ شوي او هغې ته فیصله ویسي نو دا فیصله رد ده او دا سړی مرتد او کافر دی ځکه د الله فیصله رد کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله رد کړله نو هر څوک چې د الله او د رسول فیصله رد کړي نو دی کافر او مرتد دی د سورۃ النساء آیات په دلیل له الله سبحانه وتعالی فرمای فلا ربک دا سینه د قسم پر استا باندې لا یؤمنون دا خلق ایمان نه راوړي دا خلق به ایمان دي حتی یحکموک تر دې پورې چې تا فیصله کوونه ګرځي فيما په هغه جګړو کې شجره بیان شو د منځ کې پیدا شوی دي دا خلق به ایمان دي تر څو چې تا فیصله کوونه ګرځي ستا په سنت فیصله ونه کی په قرآن فیصله ونه کی ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت بیا نمومي په خپل ژوند کې تنګواله دغه فیصلې نه چې تا کړې وي او یسلم تسلیما او اومني دغه فیصله په معنی سره تسلیم شو دی آیت کې الله سبحانه وتعالی په خپل ذات مقدسه باندې قسم خوري چې دا خلک بې ایمانه دي تر څو چې تا فیصله کوونه نه ګرځي ستا قرآن او سنت د فیصلو دپاره استعمال نه کړي په خپل نفس مقدسه باندې قسم خوري چې دا خلک بې ایمانه دي چې چا فیصله بل قانون ته ویوړ دا کافر دي بل الله فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول که ستاسو په یو کار کې تنازع راغله نو هغه رد کړئ الله او رسول ته داسې نه دی وی چې تاسو قانون ته رد کړئ نه قانون خو د کفر دی نن وخت کې مخلوق جوړ کړی دی او بیا کفارو جوړ کړی دی ان کنتم تؤمنون بالله که چېرې تاسو په الله او په یو ورځ آخرت باندې ایمان لرئ ذلک خیر و احسن تأویل بل ځای الله فرمایي په سورة النور کې فليحذر الذين يخالفون عن امره نو ودیریږي هغه کسان چې مخالفت کوي رسول الله سم د امر نه د څه نه دي ویریږي ان تصیبهم فتنه چې وبرسېږي دوی ته فتنه مفسرین لیکي چې دی به مشرک شي یا به کافر شي والفتنه هنا یراد بها الشرك والکفر او یصیبهم عذاب الیم یا به ورسېږي دوی ته درناک عذاب ځکه د محمد رسول الله د امر مخالفت دا سبب دی د خبرې چې دا سړی به کافر او مرتد کیږي دا دلیل دی خبره بل ځای الله فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنه ندی جایز مؤمن سړی او ښځې ته اذا قضى الله ورسوله کله چې الله او رسول فیصله کړي وي امرا د یو کار الله او رسول د یو کار فیصله وکړي
ان یکون لهم الخيرة چې دوی دپاره دي به اختیار وي خپله خوښه دي وي زما څنګه خوښه یې زه فیصله کوم نه که ځان ته مؤمن وي یا مؤمنه ښځه وي دا کار به نه کوي ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا چې د الله او د رسول مخالفت وکړو نو دی ګمراه شو په ګمراهي ښکاره سره دا آیتونه دلیل دی په دې باندې چې فیصله غیر د قرآن او سنت ته دا کفر دی چې چا ویوړله کوم قانون ته یې ویوړه سپین ږیرو فیصلو ته یې ویوړله په نرخ باندې فیصله وکړه او قرآن او سنت موجود دی موږ او تاسو ته بیا دا اختیار نشته ما کان لمؤمن ولا مؤمنة دارنګې دوستانو 43 نمبر کې زمونږ د اهل سنت والجماعت او د مجاهدینو دا عقیده ده هر څومره چې سړی ډېر اوچت شي خو چې هغه نبي نه وي نو هغه به خطا کېږي خبره به خم وي او خطا به هم پکې وي د هغه خبره به منلی کېږي هم او رد کېږي به هم مګر محمد رسول الله وسلم هغه بیا داسې نه دی بلکې هغه د ځانه خبرې نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا یو محمد رسول الله وسلم دی چې دا هغه خبره بیچون چې را منلی کېږي دا هغه خبره ټوله د عدل ده ټوله د حق موافق ده ځکه هغه د ځانه خبرې نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هغه د خپل نفس او د خواهش نه خبرې نه کوي کنه هغه چې کومه خبرې کوي هغه وحی ده او د وحی تابعداري لازم ده په وحی کې بیا خطا نه وي بل ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله تاسو مخکې کېږئ د الله او رسول مخې ته امام ابن قیم رحمه الله لیکي چې خپل رای په د باندې مخکې کوئ الله او رسول یې فیصله کړې وي نو دا رای پې مقدمه وي ځکه ستاسو رای کې د خطا احتمال وي او د الله او د رسول په کلام کې به خطا احتمال نشته واتقوا الله ویریږي د الله نه الله اوریدونکی عالم دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تاسو اوازونه خپل مه اوچتوئ په اواز د محمد رسول الله باندې ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او ما هغه ته داسې په زور اوازونه کوو چې یا محمد اخرج الینا راوځه بعضې بانډچیانو به دا کار کوو لکه په زور آواز کول بعضې ستاسو بعضو لره ان تحبط اعمالکم هسې نه چې اعمال برباد نشي وانتم لا تشعرون تاسې به نه پوهېږئ الله هر کله چې صرف आवाज اوچتول د محمد رسول الله په आवाज باندې دا سبب کیږي د عمل د بربادېدلو نو چې یو سړی د الله او د رسول په قانون باندې خود ساخته قانون کافر جوړ کړی قانون هغه په اوچت ګڼي او هغه په دې خلکو کې نافذ کوي د هغې دپاره دغه پوځیان مرتد ځانونه وژني نو دغه خلکو عملونه برباد نه کافر به نه د آیت ته سوچ کول پکار دی دوستانو 15 نمبر کې دوستانو زمونږ د مجاهدینو او د سلفو او د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ټول اقوال به د محمد رسول الله په قول باندې رد کیدی شي که دا مخالف وي لیکن د محمد رسول الله قول به د مخلوق په قول نه رد کیږي اگر که اوچت عالم وي شیخ وي بزرگ وي دا مسله یاد ساتئ د رسول الله سره محبت په موږ باندې واجب دی درود په هغه باندې په موږ لازم دی لکه څرنګه چې د هغه عزت کول واجب دی تعظیم واجب دی په غیر د غلو نه او بغیر د ظلم نه ځکه د هغه په شان کې ډېرو خلکو ظلم هم کړی دی چې د الله مرتبې ته یې رسولی دی لکه څرنګه چې عیسایانو عیسی علیه السلام د الوهیت درجې ته رسولی و ځکه رسول الله وسلم د دې نه موږ منې کړي وو حدیث کې راځي رسول الله وسلم فرمایي لا تطروني کما اطرت النصارى ابن مریم ما دومره مه اوچتوئ دومره غلو زما په مدح کې مه کوئ ما دومره درجې ته مه رسوئ لکه څرنګه چې نصارا او عیسی علیه السلام رسولي وو هغې ته اله ویل فانما انا عبده یقینا زه د الله بنده یم فقولوا عبد الله ورسوله نو تاسو وایئ چې محمد د الله بنده دی او رسول دی بخاري کې حدیث دی د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ښځې نه واورېدل او دا شعر یې وفینا نبی یعلم ما فی غد په موږ کې داسې پیغمبر دی چې هغه پوه دی هغه څه معنی چې سبا
کی واقع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقولي هكذا داسې ونه وي وقولي ما كنت تقولين او مخکنی خبره چې کوم مخکې شیریو نو هغه خبره کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خفه شو چې ګوره داسې مو وایه ما ته علم غیب مه ثابته وفینا نبی یعلم ما فی غیب مو وایه دا زموږ عقیده ده دوستانو چې نبی په غیب باندې نه پوهېږي امام مولا علی قاری رحمه الله فرمایي وصرح الحنفیة بتکفیر من قال ان الانبیاء یعلمون الغیب شرح فقه اکبر کې لیکي مولا علی قاری صاحب احناف په دې باندې تصریح کړی دا که چا دا ویل چې انبیا په غیب باندې پوهېږي نو دا کافر دي هر هغه څوک چې وي لهذا نبی په غیب باندې نه پوهېږي دا زموږ عقیده ده هغه به د الوهیت درجه نه ورکوو لکه څرنګه چې نصاراو عیسی علیه السلام ته ورکړې وه شپږیشتم نمبر کې دوستانو زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت هغه دا ده چا چې د رسول الله سره بغض وکړو د هغه د دین سره بغض وکړو د هغه د فیصلې سره بغض وکړو د هغه د حکم سره بغض وکړو یا ورته معمولي غوندې کنځل وکړو یا استهزاء ورپسې وکړه د هغه د معمولي سنت پوسي یا د هغه د قدر تنقیص وکړو د هغه په عزت کې کمی محسوس کو یا یې په یو خندل نو دا سړی کافر دی د اسلام نه وتی دی دلیل پې د سورة توبه آیاتونه دي الله فرمایي قل بالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون ورته وایي په الله او په آیاتونو د الله باندې او د هغه په رسول باندې وایي تاسې چې ټوکې م کولې لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم بهانې مه کوئ تاسو کفر وکړو د ایمان نه وروسته دا آیتونه د صحابه مبارکې ګوره نازل شوي چې 3 تنه د روم غزا یې هم کړې وه د محمد رسول الله د صحابه کرامو پورې صرف ټوکې وکړي 2 ټوکې وکړي د یوه رد پې ونه کړ نو هغه 2 ته الله وفرمایل چې ګوره تاسې بهانې مه کوئ کافر یاستئ هغه یوه نوم مخاشن ابن حمیر یا حمیرو ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة نو که د یوې ډلې نه تاسو نه موږ عفو وکړو نو دا بلې ډلې ته به عذاب ورکړو دغه ډلې نه مراد دغه یو کس ته چې مخاشن نومې دی کله چې دا آیتونه نازل شو هغه 2 د رسول الله د صحابه پورې خندل خنده یې کړې وه چې د محمد رسول الله صحابه ډېر بزدله دي خېټې غټې دي خوراک ډېر کوي الله د آیتونه راولېږل چې ګوره تاسو بهانې مه کوئ کافر یاستئ په دې خبرو حالانکه دوی ګوره د محمد رسول الله سره غزا هم کړې وه رومیانو سره او دغه یو کس صرف رد پې نه و کړی انکار یې پې نه و کړی نو هغه هم پکې یاد کړ دغه مخاشن به وویل یا الله داسې آیتونه نازل شوي دي چې د هغې نه زما سرمن ودرېږي زیږېږي پلانې وې غونې مې زیږ شو او دا زموږ باره کې نازل شوی دی خو زما مرګ ستا په لاره کې راولي یا الله بیا هغه داسې دعا وکړه چې یا الله داسې مرګ راکړي چې زما مړی څوک ونه ګوري بیا یو غزا کې شهید شو توبه یې ویسته په حق باندې نو غرض مې دی کې چې د محمد رسول الله صحابه کرام پورې خندا د هغه د شریعت پورې خندا د هغه د فیصلې او د دین پورې خندا دا کفر ته د اسلام نه خروج دی 20 نمبر کې دوستانو زموږ عقیده دا ده چې د محمد رسول الله احادیث 2 قسمه دي یو ته اخبار احاد وي بل ته متواتر وي عمل په دواړو باندې واجب دی چې دا دواړه به حجت دي په اصول او په فروع کې په عقاید او په احکامو کې دا چې څوک د دې په منځ کې فرق کوي چې خبر واحد په عقایدو کې یا په اصولو کې عمل به پې نشي کېدی دا یو محدث او بدعت دی په دین کې چې خلکو پیدا کړی دا زموږ عقیده نه ده نه د اهل سنت والجماعت عقیده ده بلکې چې حدیث صحیح ثابت شي په هغې باندې کوم په رواتو یې طعن نه وي نو لهذا دا به دلیل وي په احکامو او په عقایدو کې په اصول او په فروع کې دا د متکلمینو او د خواهش والو خبرې دي چې څه کې خبر واحد به دلیل وي په فروعاتو کې یا په احکامو کې نه په عقاید او په اصولو کې دا غلطه خبره ده سلف صالحین په قرون ثلاثه او اوله کې هغوی دا تفریق نه دی کړی چې کوم مخکې تیر شوي دي او نه دا ویلي دي چې دا خبر واحد باندې به په فروع او په احکامو کې عمل کیږي او په خبر متواتر باندې او په اصول او په عقایدو کې دا خبره چېرته ثابت نه دوستانو 28 نمبر کې دوستانو منګه
په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام باندې چې هغه انصار دي یا مهاجرین دي ټولو ته رضی الله تعالی عنهم وایو. هغوی د پاره دعاګانې کوو. د فتح د مکې نه وروسته اسلام راوړی وي هغوی هم د هغوی سره محبت کوو، د هغوی سره موالات کوو، د هغوی سره دوستی کوو، د هغه چا سره دشمني کوو چې د دوی سره دشمني کوي، د هغه چا سره بغض کوو چې د دوی سره بغض کوي، هغه چا باندې لعنت وایي چې د صحابه کرامو باندې لعنت وایي. د هغوی په شان کې به تنقیس نه کوو. بعضې خلک د محمد رسول الله صحابه کرام داسې بد یاد کړي پلاني ځای کې صحابي غلطي کړې وه، پلاني ځای کې غلطي کړې وه. نه، د الفاظ به نه استعمالوي. الله سبحانه وتعالی د عرش د بره نه د دوی تزکیه کوي. دارنګې موږ کافر کوو هغه څوک چې صحابه کرامو ته کافر وي لکه شیعه او روافض. ځکه طعن په صحابه کرام باندې دا طعن د الله په دین باندې دی او طعن د الله په کتاب دی او طعن په سید الانبیاء والمرسلین دی. لہذا په دې باندې چې څوک جرأت کوي چې صحابه کرام نعوذ بالله مرتد دي، نو دا طعن عین د الله په دین او د محمد رسول الله په شریعت باندې دی. او دا طعن نه لګي مگر هر منافق او کافر به لګي. سورة فتح کې الله فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. یقینا راضي دی الله د مؤمنانو چې کوم وخت چې تاسو سره بیعت کوو لاندې د هغې ونې نه، الله ته راضي دی. هغه بیعت چې د ونې لاندې تې کړی د محمد رسول الله سره د 1400 صحابه کرامو، الله چې کله د دوی نه راضي شي ځکه ته الله راضي و چې هغوی د الله د دین نه راضي وو، هغوی ایماندار وو، کنه جهاد یې کړی د محمد رسول الله په ملګرتیا کې، د رسول الله نصرت یې کړی، د هغه ملګرتوب یې کړی. بل ځای الله فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او کسان چې د سره دي سخت د کفارو مقابل کې دهشتګر دي، رعبدار دي، مړڅټي نه دي. اشداء على الكفار رحماء بینهم، رحم والا دي په خپلو منځونو کې. اخره کې بیا وایي چې دوی مثال داسې دی تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثل فی التوراة ومثل فی الانجیل کزرع. الله د دې صحابه کرام مثال په تورات او انجیل کې داسې دی لکه یو فصل دی چې هغه راوټو کې مضبوط شي فاستغلظ فاستوى على سوقه، خپل خاخ باندې مضبوط ودرېږي. یوجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، چې چا کرلی وي دې ته ډېر ښایسته خوند ورکوي. لیغیظ بهم الکفار، د محمد رسول الله صحابه کرامو ته چې به کفارو کتل نو غوسه کېدل به کنه. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. د آیت دلیل په دې باندې چې د محمد رسول الله صحابه کرام الله ته ډېر محبوب مهاجرین او انصارو. او بل د آیت دلیل چې د محمد رسول الله صحابه کرام باندې نور څوک نه غوسه کېږي مگر کافران. لیغیظ بهم الکفار. دا آیت ولئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. کته تاسو کې د دوی نه چې تاسو ولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام پورې خندا کوله، نو دوی به څه ویل؟ خامخا دوی به وایي انما كنا نخوض ونلعب، خو ګپ لګو ټوکې هم کولې. قل ورته پیغمبر بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، ورته ویل په الله او دغه په آیاتونو او دغه په رسول باندې تاسو وایي ټوکې هم کولې. لا تعتذروا، باندې مکه قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو کفر کړی رسول ایمان ستاسو نه ګوره مخکې ایمان راوړ. ان عفوا طائفه که موږ معافي وکړو د یو ډلې نه منکم ستاسو نه، دغه کسانو مخاشن ابن حمیر، نو نعذب طائفه نو عذاب ورکوي یو ډلې ستاسو نه، ځکه بأنهم كانوا مجرمین، ځکه دوی مجرمان جرم یې کړی. د محمد رسول الله صحابه کرام پورې خندا کول عین شریعت پورې خندا. دې درې کسانو کفر د ایمان نه رسټو کولی، حالانکه دوی د الله او د آیاتونو او د رسول پورې نو خندري برای راست، بلکې دوی د صحابه کرام پورې استهزاء کړی و. الله سبحانه وتعالی دا عین خندا او شمارله، دا تمسخر او استهزاء گویا
د الله د دین پورې وکړه. ځکه هغه آیتونو پورې دا استهزاء راغله چې صحابه کرامو تزکیه د پاره نازل شوي، نو ځکه الله کافر کړ په دې باندې. دا زمونږ بل عقیده وه. بل عقیده زمونږ د صحابه کرامو په عقله دا د 9 نمبر کې چې ټول صحابه کرام عدول دي، عادلان دي، د انبیاء او د مرسلینو نه وروستو بهترین مخلوق دی، او د دوی زمانه خیر القرون زمانه ده. دوی د ټول امت نه افقه، زیات پویا، زیات علما، زیات انصاف والا او زیات د سلیم زړونو والا په نسبت سره د هغه چا د چې وروستو راځي. نو چا چې د دوی په لاره باندې عمل وکړو، د دوی هغه طریقې مضبوطه ونیوله، د هغوی فهم عملي کو، نو د هدایت والا شو، نجات یې وموند. خو چا چې د صحابه کرامو خلاف وکړو، د دوی د منهج تابعداري ونه کړه، هغه منهج یې وله پرېښود، نو دی ګمراه کېږي. ځکه الله فرمایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، چا چې مخالفت د رسول الله وکړو وروسته هغه نه چې دته هدایت معلوم شو، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تابعداري وکړه لارې د غیر د مؤمنانو، د نورو لارو پسې روان شو. دا صحابه کرام دي کنه، صحابه کرامو لاره یې پرېښوده. نو والله ما تولى، الله وی موږ یې اړو هغه ته چې کوم دی اوړي، ونصلیه جهنم وساءت مصیره، جهنم ته به یې ننباسو، ډېر بد ځای د ګرځېدلو. نو سبیل المؤمنین مراد اصحاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. 30 نمبر کې زموږ د مجاهدینو عقیده دا ده دوستان، بهترین صحابه چې کوم امت د هغې په فضیلت باندې جمع شوی دی، په هغوی کې اول ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، بیا عمر فاروق دی، بیا عثمان، بیا علي رضی الله عنهم. په دې ترتیب سره د صحابه کرامو د فضیلت عقیده لرو. موږ یو 30 عقیده دوستان نو موږ دا لرو چې خیر القرون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه او د هغه د صحابه کرامو نه وروسته زمانه تابعین ده، بیا دویم قرن، بیا دریم، بیا د هغې نه وروسته دروغ جوړ شوي دي، دروغ افشا شوي دي، دروغ زیات شوي دي، امانت کې ضعف راغلی. هر چې وروسته کوم خلف راغلی دي د قرون ثلاثه نه، نو د هغوی عزت او د هغوی بهتروالی هغه د دین د تابعدارۍ په وجه موږ منو. څوک د دین ډېر تابعدار وي نو هغه به اوچت وي، او څوک چې د دین تابعدار نه وي نو هغه به د هغې نه کم وي. چا کې دین ډېر او چا کې لږ، چا کې تابعداري ډېر او چا کې لږه. د دې 3 قرون نه چې وروسته څوک راغلي، او دا 3 قرنونه چې دي په نص د حدیث سره بهترین زمانې دي. دارنګې 32 نمبر عقیده زموږ دا ده دوستان چې ټول مؤمنان ورونه دي، موالات د مؤمنانو په منځ کې واجب دی چې د یو بل سره موالات او دوستي وکړي. دوی ټول یو موټی دي، ځکه حدیث کې هم دا راځي چې مسلمان د مسلمان ورور دی، ظلم به پرې نه کوي، دښمن ته به یې نه سپاري، نه به یې شرموي او نه به یې سپک ګڼي. نو د یو مسلمان په بل مسلمان باندې وینه حرامه، مال حرام، عزت او ابرو اخیستل حرام دي، اعتدا پې جایز نه ده په هېڅ شي کې. دارنګې د مسلمان تکفیر کول چې دا کافر دی په ګمان باندې به نه کې، دا زموږ عقیده ده. ګوره اگر که موږ ته خلک خوارج وي، دا پخپله د مرجعو بچي دي، د جهمیو. نو چې کله موږ د موجوده طواغیتو ته کافر ووایو نو فورا موږ ته وایي تاسو تکفیریان یاست. نه، موږ په ګمان باندې یو مسلمان ته کافر نشو ویلی، یا یو مرجوح قول باندې، یا په متشابهاتو کې نه، مګر چې د هغه نه موږ کفر بواح وي نو ښکاره کفر، جمهوریت والا وي، یا د موجوده قانون تابع وي، یا انتخابات جایز ګڼي، نو دې ته کفر بواح موږ دی کافر کوو. چې د دغه شي خلکو نه بیا نه نفل قبولي، نه فرض، نه حج کېږي، نه روژه، اگر که دسمالونه یې په سره اچولي وي، پټکي تړلي وي، نه، دغه دوی کافر دي. نو لہذا څوک چې د عام مسلمانانو سره بغض لري، یا هغوی ته کنځل کوي، یا هغوی ته کافر وي، نو دی خپله کافر او منافق دی. ځکه د ټول مسلمانانو سره بغض نه کوي مګر منافق او یا کافر. د دې وجه نه بل عقیده دا د زموږ ستاسې د مسلمانانو په حقله چې مسلمانانو سره به دوستی کوو د هغوی د دین مطابق. دا زموږ بل عقیده ده دوستان. 33 نمبر عقیده زموږ دا ده ونحترم علماءنا، موږ د علماو احترام کوو،
خو نه د عملاو. هغه علما چې هغه د سنگر علما دي، هغه علما چې د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې روان علما دي، د طواغیتو بوخي نه دي، او نه د طواغیتو نه د دفاع کوونکو والا دي، او نه د طواغیتو سرونو وینځلو والا دي، نه هغوی ته ټکرې ټکرې کېدلو والا دي. نه، زمونږ علما هغه علما چې هغه کفر بالطاغوت یې کړی وي، د طاغوت نه برات کړی وي، طاغوت ته کافر وای، زمونږ دغه علما د سر سترګې دي، زمونږ د سر تاجونه دي، احترام یې لرو، د هغوی فضیلت او حق پیژنو، د هغوی د خطا به حتی الوسه تاویل کو، خو لیکن د هغوی د عصمت عقیده هم نه لرو چې هغوی نه معصوم دي او یا نه خطا کیږي، او یا به ورته داسې نه شو ویلی چې تاسو خطا نه یاستئ. نه، دا زموږ عقیده نه ده دوستانو. واجب الاحترام دی، خو واجب الاطاعت صرف محمد رسول الله دی. دارنګې موږ بل عقیده د علماو په هکله دا ده چې موږ تعصب نه کوو د هغوی په هکله، نه د هغوی د اقوالو په هکله چې کله د حق مخالفت وکړي بس هغه پرېږدو، هر عالم کوي، او نه د هغوی تابعداري کوو کوم شیونه کې چې هغوی خطا شوي، ځکه حق زیات اولاد یې په اتباع باندې، او حق موږ ته ډېر محبوب دی د هر څه نه. 34 نمبر کې د ایمان باره کې موږ هغه وینا کوو کوم چې سلف صالح ویني ویل، او نصوص شریع په هغې باندې دلالت کوي چې دغه ایمان زموږ او ستاسې د اعتقاد، قول او عمل نه جوړ دی. په طاعاتو باندې ډېرېږي او په ګناهونو باندې کمیږي. ایمان چې نفي کېږي مطلق هغه په کفر او شرک باندې نفي کېږي، چې کفر او شرک څوک وکړي نو دا بې ایمانه مرتد به وي، کافر به وي. 35 نمبر کې دوستانو بعضې داسې عمل به وي چې هغه به شرط د صحت د ایمان دپاره، چې د هغې په نفي به انتفاع د ایمان راځي. یو سړی مونځ ونه کړي کافر دی، مرتد دی، ځکه دا داسې شرط دی چې ایمان نفي کوي. ډېر احادیث په دې باندې دي، او بعضې داسې اعمال شته چې په هغې باندې نفي د ایمان نه راځي، بلکې نفي پې د کمال ایمان راشي یا د واجب ایمان پې راشي، اصل ایمان پې نه ځایله کېږي. لہذا دغه زموږ عقیده وه. د دې پسې انشاءالله نور هم یو 15 فقرات دي چې هغه به هم ذکر کېږي، دا به ویل کېږي انشاءالله. او زموږ د عقیده الحمدلله د قرآن او حدیث نه مستنبطه ده. الله دې موږ او تاسو له پې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.